د دې ملګری پوښتنه ده چې آیا د زنانو اعتکاف د فار جمعات شرط دی او کنه دی په خپل کورونو کې اعتکاف کولی شي؟ جواب دا دی وروره دلته دوه مسلې دي، یو دا دی د زنانو اعتکاف په جمعات کې، او دویمه مسله دا ده چې د زنانو اعتکاف په کور کې. هر چې اوله مسله د زنانو اعتکاف په جمعات کې، نو په اتفاق د امت سره دا جائز دی. په اتفاق د امت سره په دې کې اختلاف د چا نشته دی، حتی مذهب حنفي هغه هم وایي چې په جمعات کې د زنانو اعتکاف جائز دی. صرف دومره دی چې دی د ټول امت نه به خلاف په دې کې کوي، دی وایي چې د زنانو اعتکاف دا په کور کې جائز دی او بلکې افضل دی. نور په جمعات کې په جواز باندې دی هم قائل دي، لکه امام سرخسی رحمه الله فالمبسوط دریم جل یوسل النسمه صفحه کې فرمایي: وقد روى الحسن عن ابي حنيفه رحمهم الله تعالى انها اذا اعتكفت في مسجد الجماعه جاز ذلك واعتكافها في مسجد بيتها افضل. دا ګوره وای دا جایز د امام حسن رحمه الله د امام ابو حنیفه رحمه الله نقل کړی دی. دویمه مسله د زنانو اعتکاف په کور کې، نو دې مسله کې هم ټول امت د ماسوا د احنافونه د هغه رائے ده چې په کور کې اعتکاف ناروا دی او صحیح کیږي نه. دا د ټول امت چې په دې کې مذاهب ثلاثه، مذهب مالکی، مذهب شافعي، مذهب حنبلي، هم دغه رنګ مذهب د اهل ظواهر او داسې نورو امت. المهم صرف احناف د هغه رائے ده چې په کور کې دا جواز لري بلکې افضل دی. نور د ټول امت رائے ده چې په کور کې اعتکاف د زنانو نه صحیح کیږي. مثلا مذهب شافعي امام نووي رحمه الله في المجموع شپږم جلد 515 صفحه کې فرمایي: لا يصح الاعتكاف من الرجل ولا من المرأة إلا في المسجد، ولا يصح في مسجد بيت المرأة ولا مسجد بيت الرجل وهو المعتزل المهيأ للصلاة. تقول إذا نسيكي إذا زنانو دنارينو اعتكاف کور کې جواز مثلا نه کوي بلکې وای نسيكي. ام دغرنګي مذهبي حنبلي امام ابن قدامه رحمه الله فمغني دريس درام جيل يوصلوا النبي صبحه کې فرمایي: وليس لها الاعتكاف في بيتها، فکور کې اعتکاف نشي کولای زنانه. ام دغرنګي درام نمبر مذهبي مالكي امام قرافي رحمه الله په ذخیره دویم جیل 515 نمبر کې، ام دغرنګ امام حطاب په مواهب الجلیل دریم جیل 399 صفحه کې دا خبره ذکر کړي. دلایل د دې جمهور امت چې په کور کې اعتکاف د زنانو نه صحیح کیږي، اول دلیل د کتاب الله نه نسی، اول استدلال د کتاب الله نه کوي. سوره بقره یوسل واتیم آیات کې الله جل جلاله فرمایي: ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. د دې وی ګور دلته اعتکاف چې راغلی په مساجدو کې راغلی دی، اما هر چې په کور کې کم زیاده هغه باندې د مسجد اطلاق نه کیږي، داغه احکام نه دي. ولی وجه دا ده په دې کې عوام ورونه سوچو کې ناغه باندې باندې ډیر خفوي شي او خبره به ذهن ته ولېږي. دوی وی ګور کور کې چې کم زیاده جمعه د فاره نارینه یا زنانه جوړ کړي د منځ لپاره دا مختلف دي تماما د جمعه نه احکامو کې. مثال به تور کور کې چې کم زیاده هغه کې جنوب سره همدغه رنګي حائزه او نفاس والا زنانه خوب کولای شي کې ناستل شي، اما هر چې جمعه دی الته نشي، جنوب سره باندې پاتې کی حائزه او نفاس والا زنانه د باندې پاتې کی. همدغه رنګي کور کې چې کم زیاده دا ته کولای شي چې ته خرڅ کی، دا ټول کور خرڅ کی هغه سره خرڅ کی، جمعه د چاپلارم نشي خرڅولای. همدغه رنګي کور کې چې ستا کم زیاده دینه دکانم جوړول شي، دکان د جمعه نه دکان نشي جوړولای. همدغه رنګي کور کې چې ستا زیاده کور نقشه بدلای شي او په دغه ځی باندې ته خپل قضای حاجت زم جوړول شي او د الله د کور نسوک دانش جوړول. دا سينورم احکام د دې او داغي مختلف دي. دغه د جمعه حکم نه لیدم قوي دلیل دی، یوازې دا هم کافی دی. دویم دلیل د حدیث نه، په حدیثو کې لکه روایت د عائشه رضی الله عنها د امام بخاری رحمه الله نقل کړی دی. عائشه تنها فرمایي و نبی صلی الله علیه وسلم اعتکاف وکړو، اعتکف معه بعض نسائه وهي مستحاضة تردم فربما وضعت الطست تحتها من الدم. و نبی صلی الله علیه وسلم اعتکاف وکړو، هغه سره بعضو زنانو اعتکاف وکړو
هغه استحاضه په حالت کې به وینه بم تتله د زنانه نه او ډیر کړه به د سی وچی هغه بغه تس ځان ته خو چې وینه تلاړه نشي. نو ګوره دی حدیث نه استدلال د سید کچیرته د زنانه او اعتکاف په کور کې افضل نه چې صرف جائز او د الله پیغمبر به علیه الصلاه والسلام خپل بیبي ته د سینې ویل چې راشه په جمعات کې اعتکاف وکا وته ویل چې ته په کور کې اعتکاف وکا ځکه ستاسو لپاره جائز دی. بل کور کې ول اعتکاف اسانه مو ځکه بیمار زنانه و ام دغه رنګي جمعات کې د وینو ولیدلو دغه خطر مو سره دغه خطرونه او زنانه ته د مشقت نه هم نبی صلی الله علیه وسلم نو ویل چې په کور کې اعتکاف وکا افضل سکه چې جایز د استاده فريده متونه ویل. ام دغه رنګي بل حدیث امام بخاری او امام مسلم رحمه الله نقل کړی د عائشه نه هذه چې نبی صلی الله علیه وسلم د رمضان په اخیر ورځو کې اعتکاف وکړو او بیا دغه نه عائشه تنها دغه وکړو اجازه وغوښته. ام دغه رنګ بیا حفصه رضی الله عنها هغه ام دغه رنګ بیا زینب رااله هغه دغه وکړو نهار یو دغه جوړ کړی د ځان د فاره د خیمه یو دغه جوړ کړی د عبادت د فاره زینه نبی صلی الله علیه وسلم چې دا ولید دی به ویل دا شدید وې دا ګوره پلانکی زینه دی هغه ویل البر اردنا بها زستاسو مقصد دا نیکی ده سو به ویل زه اعتکاف نکوم به توفش. دلته استدلال دا د ګوره ک چیرته په کورونه کې جائز وي نو بیا د الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام متنوع چې راشي تاسو کوي خیمه ووي او نه به ول چې تراشه او حبسه تراشه عائشه تراشه او زینب تراشه. دلته بیا منک له اهل علم ذکر کوي لکه امام ابن حجر رحمه الله دا سنور اهل علم وجدا و چې الته ولیدل د هغه یو بل سره تنافس یا د غیرت فکر راغلی د الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل زنانو باندې ډیر خوف ویده. ام دغه رنګي یا دا احتمال مو چې لکه ټول زناناغه جمعه تنګي جمعه رکوټو درې زناناغه شو به کې نبی صلی الله علیه وسلم شو. ام دغه رنګي دا مو چې هغه زنانه وسره به ته یو شو اعتکاف کې مقصد اصل کې دا وی چې سړی ذهن لوي نو په دې وجه باندې به ته ویل تاسو هغه لری کوي نور دا وته ویل چې تاسو اول وخت اعتکاف وکړي. ام دغه رنګي سلورم دلیل هغه دا دی چې اعتکاف دا یو قربت دی او د دې لپاره جمعه شر دی د سړی په حق کې نم دغه رنګي د زنانو په حق کې دا څه شی دا شر دی لکه طواف چې کوم دی وسو هغه عبادت د داغه نه ګر شابیر طواف کول د بیت الله نه د سینه د چې وس سړی به داغه نه طواف کوي او زنانه به نه کوي نه الته به زنانم کوي او الته به نارینم کوي ځکه دا عبادت دی د دې دا هم عبادت دی د اعتکاف هم عبادت دی جمعه ولا شرط شوی د نو کاغه نارینه وی هغه بمزي او زنانه وی هغه بمزي. او بل وجدا هم دا چې الاصل دا قاعده ده استواء الرجال والنساء في الحكم الا بدليل اصل دا ده چې نارینه او زنانه زمون په دین کې د په احکامو کې دا برابر دی یو شان دي د الله پیغمبر احکام ټول د یو شان دي مګر که یو دلیل راشي او د زنانو خاص دغه کې استثناء وکي نه دلته کوم استثناء نشته دی چې د الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دینه خاص کړی وي. دا شنو مدله د دې اشته دي احناف علما چې کوم دي هغه وی د دې نظر ده د خود ټول امت نظرو چې د زنانو اعتکاف په کور کې نسې کی. احناف اهل علم ذکر کوي او مذهب حنفي وایي چې په کور کې دا جائز دی او بلکې افضل دی. وجه دا دی یو قیاس کوي چې ګوره یو حدیث کې راغلی و بیوتهن خیر لهن فرض منځ کې د زنانو د فاره کور غوړه دی د الله پیغمبر علیه الصلاه والسلام ذکر فرمایلی دی. جمهور اهل علم یا په بل تعبیر سره د نور امت هغه د دینه جواب کوي هغه وایي چې ګوره دغه د فرض منځ په اړه کې راغلی دی اعتکاف چې کوم ده بیل مسله ده واغه بیل مسله ده. دویم دا چې دغه قیاس یا فی مقابله النص دا د نص مقابل کې تاسو قیاس کړی دی. بل وجه دا هم ده چې دغه قیاس مقابل د نص کوم دی سره دغه نه ده قیاس مع الفارق دی صحیح نه دی ولی وجه دا ده نفلونه چې کوم دي دا د سړی د فاره په اتفاق د امت سره په کور کې افضل دي او سره دینه چې په اتفاق د امت سره د سړی د فاره په کور کې اعتکاف نسې کی. ګوره
نفلی منز د نارینه د فاره په کور کې افضل دی په اتفاق د امت سره او حال دا دی چې د اعتکاف دا هم یو نفلی او یو سنت عمل دی او د نارینه د فاره اعتکاف په کور کې صحیح نه دی او حال دا دی چې نفلی منز له څه شی دی هغه صحیح دی نو په دې وجه باندې دلته قیاس نه صحیح کی همدغه رنګ دی وی چې اعتکاف د زنانو د فاره په کور کې دا ډیر استر وی په پرده کې ناس وی نه جمهور اهل علم دا ذکر کوي چې ګوره دا خو مونږ هم د سنوي چې لکه په جمعات کې جمعات ته دی وزي او به فردی دی وزي نه شرایط دي نه شرایط د اعتکاف د فاره د زنانو د فاره چې کله په جمعات کې کوي یو شرط لدا ده چې دا به یو خاص زوی دغه د فاره نارینه او پاغي کې نه ورزي دا غینه په امن کې وي اختلاط به فهغه کې نه وي داسې شرایط به برابر وي داسې زمينه به برابر وي دویم دا ده چې فتنه به نه ولاړېږي دغه زنانه نه دغه په وتلو کې دغه بم وي او داسې نورم شرایط دي چې هغه د خاون فوري تعلق ساتي نو دغه شرایط چې کله وو مشکل نو اختلاط د نارینه سره نو ودی کېږي مثال په تور په حرمینو کې کېږي الحمدلله حرمینو کې مکه کې او مدینه کې اعتکاف کیږي خاص کر په مکه کې اعتکاف کیږي د غلطه د اختلاط مشکل نشته او فتنه مشکل نشته د زنانو خپل ځای هیڅ مشکل هم نشته دي زنانه الته اعتکاف کوي کنه هیڅ مشکل به نشته او زمون وطنونو کې بل فرض ک الته د اعتکاف دغه شرایط په جماعتونو کې برابر نه وي نه دي کوي کنه سو کوئی جمهور اهل علم هغه انا وجه خامخا د زنانه راشي او اعتکاف دی وکي چرس کی نه چې کوم ځکه فضا برابر و نو الته دی وکي لکه اوس په حرم کې کیږي چې کوم ځکه نو نه دی کیږي ځکه د اعتکاف په زنانو باندې خو فرض نه دی کنه چې ویني کې ګناګاری بل مثال لدرکم حجر اسود خلول دا څومره ثواب لري حدیث کې راغلی چې قیامت پر ورځ به دغه غټي د فاره جبوي او سترګي بوي او دا به چا چې خپل کړی دغه د فاره به گواهی ورکړي یعنی څونه فضیلت لري دغه خپلول سنت عمل دی لیکن اوس دا سنت د زنانو د فاره سنت دی او د نارینو د فاره سنت دی دونه زیات ثواب لري لیکن چې کله نارینه وي او زنانه وازی نشي د خول او د نارینه سره دغه اختلاط راځي او ګډه وډه کیږي حرام دی باغی باندې شي دغه تورزی ولی ځکه دغه سنت باندې عمل کې هغه فرض تا خرابېږي چې هغه اختلاط د نارینه سره ستا بدن لګیدلی غرض ما دا چې دا یو نفلی عمل چې کچې ته شرایط برابر نه به کوي کنه شرایط برابر نه دی کوي نو دا خبره کمزوري ده او صحیح نه ده او په دې کې به دا هم د دې خبرې د تفصیل سره رد به فهغه خلکو باندې فهغه بعضو مليانو باندې چې هغه دا بهتان او تهمت او فریب او دجل کوي او عام ته چې ګوره دا مسله ده اهل حدیث وی چې زنانه به اعتکاف په کور کې نه کوي په جمعات کې به کوي ګوره وي دا خلک فتنو ته لمن وهي زنانه چې کوم د جمعات توباسي نمو وي دا دروغ جنان خلک دا ګوره دا مسله د ټول امت دا ول د احناف هم په دې کې اختلاف نشته دی چې په جمعات کې جائز دی حواله ما درکله دویم خبره دا خبره چې په جمعات په کور کې د زنانو اعتکاف نسې کیږي دا د احناف نه ما سوا د ټول امت نظر دی او دا زمونږ نظر هم ځکه صحیح دی د حدیثو مذهب دا چې کوم حق چا سره واغاخلی د احناف سره واغاخلی د بل امام سره واغاخلی مقصد رسیدل زمونږ حق دی هغه زموږ مقصد دی موږ هغه باندې مکلف چې حق په زلاړ شو نو دلته دا نظر ایواز د اهل حدیث نه دی بلکې دا د ټول امت نظر دی د احناف نه سوا احناف په دې مسله کې د ټول امت خلاف کړی دی نو وسو کو سو وې چې زما په مذهب کې نشته دی او نور امت د خپل کار کوي قران حدیث د خپل کار کوي هغه کې مونږ پړې نشو چولې لیکن دا چې حق خبر او نظر په دې کې دغه د جمهور د ټول امت دی نو دا نظر یوازې د حدیث نه دی بلکې د ټول امت د احنافونه ما سوا نو فلهذا نسې کې ځان دي نفاذ به هذا بالله تعالی التوفيق الله